الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بدرس کې منګه په سورة البقرة کې لګیو او په سورة البقرة کې یوصل شپږویا نمبر آیت ته رسیدلو. یوصل واویا نمبر آیت نه ان شاء الله نن شروع کوو د الله سبحانه تعالی په توفیق سره. د دې یوصل واویا نمبر آیت نه د دریمې سپارې پورې جهاد او د جهاد سره چې کوم مسری تعلق ساتي هغه بیانېږي او ښایسته اخلاق په ځان کې پیدا کول دا خبره به بیانېږي او دغه شان د ملک د اصلاح دپاره قوانین به بیانېږي چې په ملک کې اصلاح غواړي نو څه چل کول پکار دی. دغه شان کور کې که مسلې راشي د ښځې او د خاوند په منځ کې نو دغه مسلې به هم بیانېږي چې کور به څنګه روغ ساتي، په کور کې به اختلافات څنګه ختمي. دا مسلې به هم بیانېږي د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. د حج مسلې به پکې ذکر کېږي. یهود و نصارو به دا خبره کوله چې منګه پوره نیکان خلک یو، چا به زمونږ قبله ده او چا به زمونږ دغه ده، ځکه چې موږ دې طرف ته مونځ کوو نو دا زمونږ دپاره کافي ده. الله په دې آیت کې په دې یوصل واویا نمبر آیت کې په هغوی باندې رد کوي. دغه شان د بعضو مسلمانانو په زړونو کې دا خبر راغلی وه چې زمونږ خو کعبې ته مخ کو نو موږ اوچت مسلمانان یو، بس پوره نیکان خلک یو. الله د هغوی ذهن سازیم کوي. نو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ندنی کی خاص دا خبره چې تاسو واړوئ مخونه خپل په طرف د مشرق او مغرب. یوازې دغه نیکي نه ده چې بس تاسو دا یادوئ چې زموږ هغه طرف ته قبله او زموږ دې طرف ته قبله او بس کې بنو. ولكن البر من آمن بالله، مگر نیکی دا هغه چا ده چې ایمان راوړی دی په الله باندې. یوازې د قبلې مسله نه ده بلکې د هغې نه غټې مسلې شته. اولنۍ مسله په الله باندې ایمان راوړه او په الله باندې ایمان راوړه د الله توحید منل. درې قسمه توحید دی: ربوبیت، الوهیت، اسماء او صفات. دا ټول منل او یوازې د رب العالمین بندگی کول. والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې. ورځ د آخرت باندې ایمان دا دی چې ستا مضبوط ایمان چې دا ورځ به راځي او په دې ورځ باندې به حساب کتاب وي. بعض خلک به جنت ته ځي او بعض به جهنم ته ځي. والملائکه، او په ملائکو باندې. ملائکو باندې د ایمان استا چې وای دا یو مخلوق دی چې الله د نور نه پیدا کړی دی او دوی د الله نه فرمانی نه کوي او الله هر یو ملک له ډیوټي لګولې ده. د بعضو نمونه به کې موږ ته ښوولي، د بعضو یې نه دي ښوولي. نو د کومو نمونه چې موږ ته ښوولي دي او د هغوی کارونه یې هم ښوولي دي نو په هغوی باندې زموږ تفصیلي ایمان دی. او د کومو نمونه چې نه دي ښوولي او د هغوی کارونه یې موږ ته نه دي ښوولي په هغوی باندې زموږ غونډ ایمان دی. والکتاب والنبیین، او په کتابونو او په ټولو پیغمبرانو. په کتابونو باندې څومره آسماني کتابونه چې په هغې باندې ایمان ساتل چې د الله د طرف نه د الله خبرې وي، او په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان لرل چې دا پیغمبران د الله سبحانه تعالی طرف نه راغلي دي.
او د یو پیغمبر نه چې انکار وکړي لکه د ټولو نه چې دی وکړو، او د یو کتاب نه چې انکار کړي لکه د ټولو کتابونو نه انکار وکړو. او دا خبره پارکان الایمان کې مدن راځي. حدیث کې درځي د جبريل مشهور دی په حدیث د جبريل علیه السلام چې جبريل علیه السلام راغی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او دغه نه تاسو کو اخبرني عن الايمان، ایمان ستوي. رسول الله صلی ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. په الله باندې ایمان، په ملائکه باندې ایمان، په پیغمبرانو ایمان، په کتابونو ایمان، په ورځ د آخرت باندې ایمان، او په تقدیر باندې ایمان، که خیر دی او که شر دی. نو دا د ایمان ارکان دي او دا هغه مسلې دي چې د زړه سره تعلق ساتي. الله وی نیکی خو دا نیکی ده، یوازې په دې خو کار نه کېږي چې ته زما قبل دغه او دغه بس ډډه مې ولګوله. دا عمل کول غواړي. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. او ورکی مال سره د محبت داغنا خپلوانو ته او یتیمانانو ته او مسکینانو او مسافرو ته والسائلین وفي الرقاب او سوالګرو ته او په آزادولو د سټونو کې مال خرج کوي سره د محبت داغنا علی حبه، یعنی په مینه د الله کې، محبت د الله کې. دا یو مطلب دی چې مال ورکی سره د دین چې مال سره محبت وي. او دا غټه صدقه ده چې انسان د مال سره محبت او به امر والی او الله په لار کې ورکی. نو دی مال ورکی د الله سره د محبت د لاسه خپلوانو ته، یتیمانانو، مسکینانو ته، مسافرو ته او سوالګرو ته، وفر رقاب او سټونه په آزادۍ، قیدیان په آزادۍ، غلامان په آزادۍ، مریان په آزادۍ. دا د نیکی غټ کار دی. او موږ سره مخکې د سیتوی تیر شوي دي چې یتیم څه ته وایي او تفصیل موږ د هغې هلته کړی په سورة البقره په د اولنۍ سپاره کې. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، او قائم کی منزور کی زکات. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، او پورا کون کی د خپل وعدو کله چې وعده وکي. دم باو کی غټ صفت ته نیکی غټ کارداري چې انسان چې کم لوزو کې هغه پوره کی. او لوز ماتول د منافقانو صفت ته. بیا به کې دا فائدې ده ساتي چې لوز ماتول اله د منافقانو صفت ته او د منافقت صفت ته چې کله انسان په کم ټیم کې لوز کوي په هغه ټیم کې د ماتولو اراده وي چې دی وی او سیده زبدا کار کومه پزله کې دي چې نه کومه. دا منافق دی. او یسړي لوزو کو به طاقت نه لیدو په ځان مجبور شو، معذور شو، نور د دې اراده و د لوز پوره کولو. نو دا سړی منافق نه دی. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، او صفت کو ما د صبر کون کو په تکلیف مالی کی او په تکلیف بدنی کی، وحین البأس او په وخت جنگ کی. الله جل خلق صفت بیانو چې کوم صبر کوي فی البأساء. بأساء چې دا هغه تکلیف ته ویل کېږي چې هغه مالی تکلیف، مالی تکلیف په انسان باندې راشي هغه ته بأساء وایي. غریبی پی راشي، قرضی پی، مسئله مسائل چې هغه د پیسو سره تعلق ساتي بدی کې دوی صبر کوي. والضراء بدنی تکلیف کې صبر کوي. بیماری پی راشي، بل څه مسله راشي هغه د بدن سره تعلق ساتي دوی به صبر کوي. وحین البأس او په وخت د جنگ کې په جهاد کې صبر کوي. ځکه چې جنگ او جهاد دم صبر غواړي، تکلیفونه وبګي تیرې. اولئک الذین صدقوا، دغه کسان رښتینی دي، یعنی دوی رښتینی دي په دعوت د نیکی کې. که دوی وایي چې موږ نیکی کوو نو نیکی کړې ده، ځکه چې اوچت صفات دي په دوی کې دننه. خو یوازې دا نه چې د یهودو نصاراو په شان چې زموږ دغه قبله ده او زموږ دغه قبله ده او ډډم لګولې سر قبلې ته ناشي. واولئک
اولئک هم المتقون او خاص د کسان دوی تقوا ولدي. ما په ول کې دا وی چې الله به دې قوانین بیانې چې د غیر په ملک کې امن او په علاقه کې اصلاح راشي او د معاشري اصلاح وکړي. نو یو قانون داري چې قصاص بنافذه کته د غواړي چې په ملک کې امن او اماني نو التبه قصاص نافذه کوم چې په شریعت کې راغلي د دې سره به امن او امان راشي. ځکه چې کله یو انسان د بل انسان احترام کوي نو ملک به جوړي او چې کله احترام ختم شي او انسانان بے قدر شي نو بیا امن او امان ورکشي. او په کوم ملکونو کې چې قصاصي چې به کې څوک راولږي څوک مړکو قصدن عمدن به موجل کی کچا غلو کړه لاس بوتي والا کی کچا زنا وکړه رجم کیږي ناغزي کې امني الته د خلکو ته جون ملوي. او په کوم معاشره کې چې دای چې پولیس ونیسیو به رشوت ورک بیا بروزیو سلور 15 کاله به محکمې ته زیرازي ججانو په زیرازي په اخر کې دا وی به معاف ته سره ګرځي سباله دي خزړه ورشو نور قتلونه بکی نور غلاګانی بکی جناګانی بکی بهتانونه بلګي نو معاشره کې امن ختم شي. نو ذکر الله دې ایت کې وی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو كتب عليكم القصاص في القتل فرض کړی شوی دی پتا سو باندې نافذ ول قصاص په بار د وجلې شو کې خو هغه چې کوم عمدن قصدن عمدن وجلې شي هغه باره کې قصاص او په قتل خطا کې قصاص نشته. ان شاء الله دغه تفصیل په سورۃ النساء کې راځي. الحر بالحر آزاد بوجلې کېږي په مقابل د آزاد کې والعبد بالعبد او غلام بمقابل د غلام کې والانثى بالانثى او زنانه بمقابل د زنانه کې. په دې خبرې سره الله رد کو دغه جاهلیت په زمانه باندې الته د عادتو چې هغه به غټ شړی به چې د قتل وکړو نو داغه نه به قصاص نه غستو او کچرته کمزوري انسان به قتل وکړو داغه نه به بدلا غستا. دي کله چې دا خبره باندې که غلام دی که مری دی که آزاد دی او که زنانه ده او که سړی دی خو دینه قصاص غسته کی. لکه د رسول الله په زمانه کې چې یو زنانه غلا کړې و رسول الله سم دینه بلاس پری کی خلکو سپارښت وکړي چې یا رسول الله دې شي او دې شي رسول الله په الله می قسمی کې زما لور فاطمه غلو کې هغه نه ملاس پرې کو. زمونږ شریعت عدل والے دا به دې سينو چې دا مالدار دې به بچي او دا واسطو والے دې به بچي او د زورور دې نسبی زورور دې د قوم نه زورور دې به بچي او کمزوري وي بس او شي نه. کله چې عدل او انصاف ختم شي شریعت په یوزي کې نه نالته به دا قسمه خبري چې زورور چې هر څه کې سوکته تپوس نشي کوله مالدار چې هر څه کې سوکته تپوس نشي کوله. خو دې ایت کې لوي چې دا خبره ټولو لپاره ده. فمن عفي له من اخيه شيء بس هغه څوک چې معافي ورته وکړي شو هغه ته د طرف ضرور دا غنه د سشي دم د الله سبحانه تعالی رحم دې چې درې خبرو اختیار ولور کړي یا معافي ده او یا دیت ده او یا سره قصاص ده. د درې خبرې دي. ګوره په يهودو کې صرف قصاص او یا معافي و دغه په شریعت کې سړي یا قصاص یا معافي دا به کې نشته چې دیت والا پرې ده نه. او د نصاراو په دین کې صرف معاف کولو که څوک راولږي بل څوک مړ کی نه ته لازم معاف کې. زموږ په دې شریعت کې قصاص هم شتي دیت غستم شتي او معاف کولو هم شتي. نه دي ځکه الله وی کچرته چاته څوک معافیو کی
او دا معافی ته ضرور د طرف نه ملاوي شي. ضرور نه مراد څوک دی؟ دغه مقتول مشران کاغوی وته چې معافیو کی دا ټول دیت وته پریدي یا صبرخه وته دیت پریدي. فاتباع بالمعروف بس لازم دی په وارث باندې ورپسې کېدل په طریقې سره. واداء الیه باحسان او لازم دی په قاتل باندې ادا کول وارث ته په طریقې سره. څومره ښکلی دین دی. الله وایي که چې د چا د سمافي وشوه یا مثال کې دومره ورته وي چې دیت دومره دی ماله به دومره راکړي، یا ورته وي چې دیت صرف راکړه نور قصاص ته نه اخلمه. الله سوی فاتباع بالمعروف نو ورپسې کېدل دی په دې قاتل پسې خو په ښه طریقې سره. او دای ته پورې ورنښتې په مخه او ډزه کور ته ورځي او ټلیفونونه او سړی دی پوزې له راوستی دی پیسې راوړي او که نه راوړي. الله ویله په ښه طریقې سره. او دې بل طرف ته الله وصیت وکړو چې دې قاتل هم پکار دی چې دې وارثانو ته دا مال په ښه طریقې سره ورکړي. دوکه دې نه کوي، دروغ دې نه وي، هغوی دې ستړي کوي نه، هغوی دې تنګوي نه. په دې کې بله فایده چې الله وی فمن عفی له من اخیه، الله ورته رونه ویلي قاتل. نو ګورې د قتل او قتال سره که یو کس راولګي بل سړی قتل کې خو هم زموږ د اسلام د ورورولي دا نه ختمي. بله په دې کې رد دی په خوارجو باندې چې هغوی په ګناه کبیره سره انسان کافر کوي. هره ګناه کبیره چې وکړي دی مرتد دی، کافر دی. دیږي کې دا سړی لګېدلی دی، دا بل مسلمان یې وجلی دی، الله ورته بیا هم دغه ورور ورته ویلی او ورونه یې ورته ویلي. نو دلیل دی چې په ګناه کبیره سره انسان کافر کیږي نه کافر کیږي. ذلك تخفیف من ربکم ورحمه، دا اسانی ده د طرف د رب ستاسو نه او مهرباني ده. اسانی او مهرباني ده چې الله پکې دا درې اختیارات موږ لره کړي. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، بچا چې زیاته وکورستو د دې معافینا نو داغه د پر دردناک عذاب دی. چې دینه بعدو یو سړی قتل کوي او ظلم کوي نه دا بغړ ظالمي. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، او ستاسو د پاره په قصاص کې ناشنا ژوند دی د عقل خاوندانو. لعلکم تتقون، دې د پاره چې تاسو کې تقوا راشي. ژوند پکې دی، تقوا پکې ده، د فائدې د قصاص. الله په قصاص کې ژوند دی. نو سړی چې سوچ کی نه قصاص کې خدا سړی ختميږي نو ژوند پکې د کم ځای نه راغی. جواب دا دی چې صحیح دی چې یو سړی خو به ووژلی شي خو د باقي ټولو ته به ژوند میلاو شي. اوس په علاقه کې یو کس راولګېد او بل کس یې په ناحقه مړ کړو نو د یو کس خو به وژلی کېږي، خو د مرګ کې دا فایده پرته ده. که د بل چا څه اراده و د چا د وجلو نه هغه به یې نه وژني، نو هغوی ته ژوند میلاو شو که نه. نو په دې قصاص کې دننه زموږ دپاره ژوند پروت دی، امن او امان پکې پروت دی. او په کومو ملکونو کې چې دا خبرې نشته هغه تاسو ته واضح دي، تفصیل ته ضرورت نشته. پیسې ورکوه او چې څوک دې خوښي او په کوم ځای کې دې خوښي په هغه ځای کې به یې دله مړ کوي او هلته به یې دله وژني. د الله نه خو یېره نشته، خو که داسې قانون وی او قصاص نافذ وی نو بیا به د قانون نه هېرېدو. الله وی په دې کې ستاسو دپاره ژوند دی ای د عقل خاوندانو. د عقل ټکی ولې وي چې سوچ پکې وکړئ تاسو. کتب علیکم، فرض کړی شوي دي په تاسو باندې، اذا حضر احدکم الموت، کله چې حاضر شي یو کس ستاسو ته مرګ، ان ترک خیرا، کچرته پرېښودی ایمان، الوصیه، وصیت کول. وصیت کول لازم دي چې کله یو انسان ته مرګ نږدې شي.
اوس په دې ځکه الله دا قانون بیانوي چې مال به په شرعي طریقې سره تقسیموي نو کورنۍ به برابري، چې مال په شرعي طریقې سره تقسیمیږي نو کورنۍ به صحیح برابري. په دین کې ډېرې غټې فائدې دي، په دې شریعت کې ډېرې غټې فائدې دي، خو هغه څوک پوهېږي چې چا محبت دي شریعت سره او د شریعت په ځان باندې لاګو کړي هغه ته د فائدې معلومي. په کوم کور کې چې میراث په شرعي طریقې سره نه تقسیمېږي هلته ټول دغه جاخیل او جنگ جګړې دي. زموږ په کورونو کې شتي کنه، موږ ته خو موږ ټول پښتانه یو بل راته معلوم دي. 100 کاله بعد 40 کاله بعد او 50 کاله بعد چې نو خوري نه راپاسې دوی چې موږ غیسه منګل راکړي لوی شي دي کنه پوه شو هغه دوی چې دغه مور له سنه ور کړی چې په ټیم کې هغه سره غریب سره بچي دوه ماشومانانو دوی غولولي و په دی باندې چې کټي ولا غسته وو یو پریجی ولا غسته خوري راپاسې دوی خوري نه راپاسې دوی وې زموږ د مور هغه دغه راکړي سره جنگ جګړې او وجل بکی موشي او کوټ ته ځاو محکمې ته ځاو او دا خبرې رواني ولي ځکه چې په شرعي طریقې سره تقسیم نه شي. او که په شرعي طریقې سره تقسیم شي نو په دې کور کې به هیڅ ورانه نه وي، هیڅ خبره نه وي، ځکه چې الله شریعت ته موږ الحمدلله مسلمانان یو غاړه وته کېدو. زمونږ دا به 1 میټر مسواک بدن سره ګرځي او خو ظاهري به په شرع برابري او چې کینی سبحان الله والحمدلله دا خبرې وکړي. ورته ورجانه څنګه د خويند غیسه اخو هغه منګل چې د منګو تجربه وته وي هغه چې بس 1 لک روپۍ منګل راکوي خبره هي منګو ته وي هغه راته وي دروغ وي منګو ته وي هغه راته. ما به یو کس راغی ته پوښتنه کو د قدرې خويندو د میراث ما سره ملاو شوی چې دا به شیخ سبي ورکول نو مې ورکول به نه نو څنګه مونږ باندې نه پوهیږم خو الله وی جوړ کوي به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوي به. اوس باقی تفصیل دغه ماته نه معلوم چې څنګه منګو دې قصو باندې نه پوهیږم. عبد الله بن عمر رضی الله عنه چاته پوښتنه کوي دا حجر اسود کولول شتي او کنه یا غوته رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ما رسول الله دلو چې کولوي نو کولوي ناغوته ارأيت ډېر خبرې وکړې وي اوس ګوره که چې ته غنې شي ګوره که چې ته بیمارم ګوره که چې ته دیشي ګوره که چې ته دیشي ناغوته اجعل ارأيتك في اليمن د خپل رأيتك وي بخپل یمن کې پرېدا زه چې د کوم خبرو کوم رسول صلی الله علیه وسلم لیدل هغه کړي دي بس به کوا داسې قصه شو که غنې شي او که بیمار شم او کورولېګم زر قصې دي جوړ کړي دي ځان دې مسلې نه خلاصې ناغم دا قصه څنګه او منګ دا ولې ما یې ډېر خبرې به کې نشته خو دغه الله ویلي الله پیغمبر ویلي چې وتم په دغه ټینګ کې ماته شیخ صاحب خپنه شي یو بل ته پوښتنه ما بل وکړه ته پوښتنه وی کې لازم کده کروڑه وي بیا هم تقسیم کوو هغه دا مطلب کوي چې لګي زمکه یې رسول کو روپوي نو بیا څه خبر نه او څه شی د کروڑه وي نبي به څه کوي ما د کروڑه نه چې د سرو زرو زمکه یې کنه سر زر پکې دنه پراته سر زر خورنی سر زری دا به تقسیمه نبي وی چې سبحان الله د شریعت ته ګورې غاړه خودړي ګران کار دی یو خاصی چغي والی کنه موږ شریعت غواړو یا شریعت او یا شهادت او یا داسې د خلی خبري نور په صحیح معنی سره شریعت په نافذول دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی الله دې موږ ته اسانه کړي موت مې که زمکه د سرو زریم ورکه وي بیا ماته وی چې اوس هغه اوخي دې قمقلان غونته کیو د مال خرابې نه بیا لکه به ستاسو د اوخو سره سکر په کوم ټیم کې چې ولته د خور ورکول په ټیم کې د قمقل نو نه ته په ټیم کې ولې نه کتو چې لیونی له سو خور ورکي لیونی له خور ورکړي د وسوي زموږ اوخي قمقلان دي او ټول لیونی دي عجیب خبره ټول خويند په لیونو وادي دي هیڅ کار به کې مېستا نشتی ته خپل خورته وای چې به ستادو دوه برخه ده کدی په خپل مرزي بغیر د دباونه ته وی ضرور د می ته پرې خو دی صحیح ده
او کاغي وی چې ز خپل ایسالمه او خپل خاون له ورکومه او خپل سخر له ورکومه او خپل زوی له ورکومه او سینته گزارمه او خرصومه ایش شرط کومه نو ته د تاسو نشي کولای چې څنګه ولې دا قسم جوړ کړي دې ټیم کې ځنه خلک جوړ کړي چې قمقلان دی ودی شي کوم ټیم کې رښتې کولې با ټیم کولې نه کوي چې قمقلان سره څوک رښتې کوي نو د الله نه ګیره په کار د بده مسله کې شریعت غوړو شریعت دا دی چې هر سړی به داغه حق ورکړي ما خبره ټوله به دې پوری وکړه چې کله تقسیم د مال د شریعت پرانه کې وشي نو باغ کور کې جنگ جګړې نه ځکه چې ټول ته غاړه خو دې ټول ته دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو نو چې مسلمانې نه بیا به الله په تقسیم باندې راځي کېږي د الله تقسیم خدای بس به کې سوی وی منګه دا مسله احمد زکه بیانو وی منګه دې شکار کړی چې په هر روم 500 روپۍ خو دې جهر هر یو ورور یو خور سره تړلې چې دې به دې خور له 500 ورکړي ماشاءالله دا به نه تقسیم راوته لري ها دا نوې طریقه اوریدل کنه دا عامه طریقه چلیږي سلور خويندې دي سلورونه دي نه هر یو ورور به هر یو خور له 1 لک روپۍ ورکړي په دې 1 لک روپۍ باندې د کروڑو یې ستي اخلي دي ظلم ته وګور خدای بس به کیسه کوي خور بکې نه تکینه وي تاسو سره خبرې کو نو یو زنانه بکینی زنانه خاصم کمزوري او بیا د خور په دې رونو ډیره زیاته مې نه او دا به سم غریبي بچي غریبانانی خاوني غریبي خو دوی ځان سره کینی او دا به واته ځوانان او زمري او خدي سي پهلوانان بناشي هغه ته وګوره په موږ غریبي ده او د دوی ګوره دا چلې د دوی ګوره خپل ماتره دوی ګوره قرضه ده دوی ګوره دا دوی ګوره دا دوی ګوره دا د خور به وي چې نه زنه ماپ کو ها تاسو ته پوښتنه بس غریب په اخر کې سر دي چې ټټونی سي پزړه کوي زماغه بچیم غریبانان دي زما خاونم غریب دي زم غریب یم خو جوز د زمری نه استي او واتنه استي دغه خور غریبه کینولې ده او په مخه پورن خطر په مخه پورن خطي دي په مخه پورن خطي یا اخر کې هغه ما پرې دي دغه مکه مستاج شو د هر څه ستاسو شو ما پرې دي لکه دا بازوي وي خزره مہر ماپ کړي څنګه ماپ کړي چې کوم ټیم کې نکاح کېده مہر ولي کړي شو دی اوس ما سر نشتی بیا ورک هغه ته سید به ول ورګستا خزه نه دا واده نه بعد کې دا خزه دي سي تیری کې دوی ماپ کړي نه کدي سي تیری کې ماپ کړي نه کدي سي تیری کې تاسو سره سمره مینه کوم ته ماته مہر ماپ نه کو او کدي سي تیری کې ګوره زه ته پر سکو مو ته ماته مہر نشي ماپ کول اخر کې هغه ماپ کړي مې ده ما پرې ما ماپ کا نه به دې خوشاله شي وی غیره ته وځ ماپ کړي مې ده دا خو یو قسم زور زبردستی دی چې ته سړی مجبور کی دی خبرې ته په دې مسله کې احتیاط کوي د خويندو چې کومه یې صدا هغه ورکه قیامت پروز باندې الله ته پوښ کوي ګوره حدیث کې راځي چې چا یو لیش زمکه ظلمن واغسته یو لیش زمکه یو نو د قیامت پروز بوت الله دا وونه زمکه چې دین دا غاړي ته چي وونه زمکه بوت الله غاړي ته چي الحمدلله اوس ډیر خلک په دې پښتنو کې په دې مسله باندې پوه شي او عمل به شروع کړي او یې سی ور کړی دي خو بس بیا هم چې دنه په دې ناشتي چې د څنګه ودا ولي په دې ذکر الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي چې کله تاسو ته مرګ حاضر شي نو وصیت به کوي بخپل مال کې بعض علما دا وایي چې په اوله کې دا وصیت چې دنه د لازمو دي ذکر الله دا وصیت ته چا د پاره ذکر کړی دی الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف وصیت کول مور او پلار ته او خپلوانو ته بخښته طریقې سره کله چې الله د میراث ته تقسیم نو کړي نو ی الله دا خبره کړی و چې بس د انسان مرزي د وصیت په لازم دي چې د څومره تقسیمای به مرګ په وخت کې وصیت کوي چې مور له دومره یې سور کوي پلار له دومره ور کوي پلاني له دومره او پلاني له دومره نو دا په هغه وخت کې دا وصیت وو چې په کوم وخت کې الله په خپل د میراث ته تقسیم نو کړي خو چې کله الله د میراث ته تقسیمو کو هغه په سورۃ النساء کې راشي نو هغه آیت دا آیت سکو
منسوخ کو او دا منسوخ دا مسله موږ سره مخ کې تیر شي او بعض علما وایي چې نه دا آیت منسوخ شوی نه د خپل ځبانی پاتې دی نو څنګه په خپل ځبانی پاتې دی حالکه په حدیث کې درځي امام نسائی راوړی لا وصیت لوارث د وارث لپاره وصیت نشي کولای د وارث لپاره ګوره وصیت نه قبلي لکه ته مړ کېږي مرګ په حالت کې ته څه چې زماغه پلاني زوی له بد دا ور کوي دا نه قبلي ولي ځکه چې هغه پلاني د لپاره یو ایسه شریعت مقرر کړی ده ته به کې وصیتونه نه کې ته وصیت دا هغه چا د لپاره کولای شي چې هغه ته ستا په مال کې ایسه نه ملوي نو که دا آیت په خپل ځبانی پاتې دی نو الله خو به کې مور پلار ذکر کړی نو مور پلار ته خو الله ایسه ور کړی ده نو به څنګه د آیت په خپل ځبانی پاتې دی نو هغه علماء جواب کوي وې د دې مطلب دا دی چې کله یو سړی مړ کیږي نو هغه د وصیتو کې په خطر طریقې سره چې اے خلکو کمال چې زمانه پاتې دی نو دا به دې تقسیموي لکه څنګه چې الله خو ولري ته ځواب دې خبر باندې ورسېدی چې کوم علماء منسوخ وي هغه ولي منسوخ وي کوم علماء چې ته منسوخ نه وي هغه ته ولي منسوخ نه وي نو په دې کې د وصیت نه مطلب دا نه دی چې مال تقسیم کا وې دلته د وصیت نه مطلب دا دی چې ته مړ کېږي نو وصیتو کا چې ګوره د مال چې تقسیموي نو هر انسان له باغې څور کې کوم جوړ الله ور کړی حقا علی المتقین لازم دی په تقوا ولو بنی دا خبر لازم ده په تقوا ولو بني فمن بدله بعد ما سمع نو چې بدل کو دا وصیت ورستو د دین چې وای ورېدو و دې ځکه الله دا خبره ذکر کوي چې په وصیت کې بدلول رد او بدل کول دا منري او کچا بدل کو فإنما إثم على الذين يبدلون یقینا گناه د دې په کسانو د چې بدلی دا وصیت ان الله سميع عليم یقینا الله اوریدن کې په هره اوریدن کې دا سړي خبره الله اوریدلی چې هغه سویلو او په دې چې هغه مزړې کې سو لیکلی سو وصیت کې تبدیلی صورتونه داري چې وصیت مثال کې دیو د پاره شوی چې به زموږ ترغه زوی غ پلانې هغه ته حق نه ملويږي ځکه چې په کله کله د میراث کې دي خلک راشي چې هغه د نور پټي لکه د چا چې بچي نورور ته یې ملوي یو سړی مړ شو او بچي دي او رونه دي دی رونو ته یې ملوي ها نه ملوي ولې د دې بچو د لاسه نو دې بچو درونه پټ کړو نو کوم چې سړی وصیت کې جما ترغه زوی هغه ته چې دغه نه ملويږي ایسا خو خیر تاسو ول دومره ورکه او دا وصیت په کار درې چې د مال په درې مې سکه وشي او غوړه درې چې درې مې نیم کم کې سلورمه یا پنځمه رسول سم سعد رضی الله عنه سوي الثلث والثلث كثير وکته وصیت کې نو بدري کوکا بدري مې سکه او درې مې سم ډیره ده علماوی ډیره ده مطلب دی چې کړه دین رقم شیم خدا ځکه دغه به ابو بکر صدیق رضی الله عنه وزید ځان د پر 15 مې غوړه کوم ولي الله دا ویلي چې مال غنیمت کې د 15 مې چې ده الله د پیغمبر نو وصیت وي په دې 15 مې کې پکار دي الغرض درې مینه برني شتله او چې کته څومره راځي کمه نو دا غوړه ده نو چې سره وصیت کې پلانې له دومره مال ورکی دغه چاته چې وصیت کړی دا غراولېږي او د پلانې غنوم بدل کې او د بل کس ولګي چیرې دی ویلو چې پلانې له بدا ورکي دا تبدیلی شو دا شان وصیت کړی چې دله بل 1000 روپۍ ورکي دی وصیت وی دی چې دله 10000 ورکي نه داخله ګناګار دي فمن خاف من موص جنفا او اثما ناغسوک چیریږي د وصیت کوونکی نه دا وړېدو د حق نه په خطا سره او یا د ګناه نه قصدن جنف هغه خطا ته ویل کی چې انسان قصدن نه کوي اثمن هغه ګناه ته ویل کی چې انسان قصدن کوي او چې سره په ناپوهۍ سره په دې وصیت کې ظلم کوي یا قصدن ظلم کوي
او یو سړی راولګي دای برابر کو د وصیت فاصلح بینهم نصلح وکړه په منځ د دوی کې فلا اثم علی نو نشتیس ګناه بدبانی دې ټیم کې وصیت بدلولای شي چې اوس ته وصیت پړاو کې په وصیت کې لیکلي چې زما د پلاني زوی ته به حصہ نه ورکوي او شریعت هغه وصیت حصہ ورکوي او بل راولګي دوی کې تبدیلی راوسته چې دا غزولم زیاتره د خود شریعت خلاف دي نو دا تبدیلی جایز ده کنه دا جایز ده ان الله غفور رحیم یقینا الله ډیر بخون کې رحم کون کې دی اوس د دې نه بعد الله د روجي مسله کوي او دا د دې لپاره چې د دې روجي سره په معاشره کې اصلاح راځي او تقوا پیدا کیږي په انسانانو کې اوس په معاشره کې ځوانان ډیری کنه پیغلي جنکې ځوانان لکم بګیناش نه چې کله دوی روجي نشي د روجو د مسله په دوی کې نو دوی به د فحش کارون نه بچ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فرض کړی شوی دا پتا سو باندې روزه نیوه لکه څنګه چې فرض کړی شوی و باغ کسانو چې تاسو نه مخکیو دینه ثابت شو چې روزه فرض ده د رمضان د میاشتې د روزي نیوه دا فرض دی بلکې د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی او دلته موږ تفصیل نشو بیانول د روزو د مسایلو او په دې باندې الحمدلله زما صدور 15 درسونه دي د روزي مسایل او احکام امیلایږي په میموریانو کې مشتي په انټرنیټ او په سیډیانو کې مشتي هغه ووري خودلته دا ثابت شو چې روزه لازم ده به د روزي د لازمېدو لپاره شروط دي چې هغه موږ په درسونو کې بیان کړي چې بچا باندې دا لازم ده خو سوال لري چې ولې دا روزه لازم ده آیا الله دا غواړي چې موږ تګي شو موږ وږي شو جواب دی لعلکم تتقون دې د پاره چې پتا سو کې تقوا پیدا شي دې د پاره الله د روزه په موږ لازم کړي بل مسلم د دې آیت نه ثابت شو چې روزه په مخکینو خلکو باندې هم فرض و هغه هم لازم و ایاما معدودات یو سورج دی شمار کړی شوی یو سورج ډیر نه الله یې موږ ته بار بار نصیب کړي دغه ورځ فمن كان منكم مريضا ناغسوک چیستا سنا بیمار او على سفر یای په سفر باندې فعدة من ایام اخر نو پد باندې شمارل دي د نور ورځو د پاره د قضا راوړو یو سړی بیمار دی یو سړی په سفر دی روزه ونه نیوه الله وی د شمار دی په نور ورځو کې پوره کی خو قضا راوړي دیږي کې مسله د بیمار او د مسافر دي ته به اشاره صرف کوم مختصر نه اگر کله تفصیلی مسلې د ما بیان کړي بیماری په دوه قسمه ده یو هغه بیماری دی چې هغه د همیشه د پاره ده او ډاکټران یو کس ته وایي چې ستاسو بیماری دا نخه کی د ډاکټرانو په اصول کې بس دې بیماری نه چې دغه د پاره شفا نشته کله ولر چاله شفا ورکول شي خو ډاکټري اصول کې دغه علاج ګرانی او دته دمو چې په تابه روجي نیوه د من دي د تر نقصان درکې او دا بیماری نخه کیدونکې بیماری ده نو دا سړی به سکی قضا وروړي یو مسکین له خوراک ورکې دی وی روجي او بدله کې قضا وروړو د سره ټیم نشي ځکه چې دا بیماری د همیشه د پاره ده دوی هغه بیمار دي چې وختي تور بیمار دي او روجو له نقصان ورکې یو خدای بیماری ده کنه پوزه بهږي معمولی ته به ونیو ولید بالله دا بس بی دینه بس اسی په دې سر می بوج راغی مې جرو جماعتک مونږ چې توانوري چې بسری بوج راغلی مزدوري لنی تله که هر صحیح خو دې به مزدوري لذي پیسې ګټي او د روجي او د منځه مسله چې راشي کله طبيعت می خراب ده کله بسر می بوج هغه بیماری چې ډاکټران دا وایي چې دته نقصان ملایويږي د روجي د لاس
دې روجي نه نیسي او بیماری خکېږي وختي تور بیماری ده نو دې به صبر کوي چې کله دې خشو نو دې بر دې ورځو قضا راوړي. بیا د مسافر مسله هغه دي سیده بعض علماء وی روجي نه وغوري بعض علماء وی روجي نه وغوري حالانکه شریعت د دوانو خبرو اجازه ورکړي نه که روجي نه ود ته ګرانی نه بیا روجي نه نیسي خپل حالات ته بګوري بیا روجي نه وغوري او که روجي نه ود ته اساني په سفر کې نو بیا روجي نه وغوري دغه وجه ده چې یو خو غاړه به ازادي شي دوی مده چې ورسته به قضا راوړي نو اکثر په دې قضا راوړو کې انسان سستی کوي ځکه چې یوازې روجي نیسي او دلته ډېر خلکو سره لګیا دي نو روجي نه وته اساري نو غوړه چې غاړه زره ازادي شي خو چې یو سړی وي ماته روجي نه وخه اسان دي په سفر کې خو نه نیسم ورسته به ونیسم د ګناګار دي ها نه دی ګناګار ځکه چې اجازه ول الله ورکړي من خبره د غوړه عمل کو چې غوړه کم یو دي خو که وسړی وي چې خراته اسانه دروځي نیوه د ایسی په گاډي کې ناسمه او د ایسی لکه واوره او هیڅ مسله راته نشتی او پوس سیټ او پسته کرسی ده خو نه نیسم په سفر کې بس سید مونږ چې نه نیسنو د ګناګار نه خو ورسته دی به قضا راوړي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او باغ کسانو چې طاقت د روجي نه لري فدیه ده چې خوراک د مسکین دی. بعض علماء وی دا منسوخ ته بعض علماء وی دا منسوخ نه دی. کوم علماء چې دا منسوخ ته د روجي څنګه لازم شوی ده پاوله کې چې کوم روجي لازم شوی و ناغه اختیاري روجه و د رمضان د میاشتې اختیاري روجه و اختیاري څنګه کغواړي نو روجه ونیسه او که روجه نه نیسي نو یو مسکین لا خوراک ورکا نو دې ځکه الله دا خبره کوي څوک چې طاقت نه لري نه نیسي روجه نو هغه دې شي جلو کې یو مسکین لري خوراک ورکي. بیا وی دا آیت منسوخ شوی دی په دې ورستنی آیت باندې کوم چې بدی به سره روان دي چې نه لازم به بیا روجه نیسي الله به د اختیار ختم کو. او بعض علماء وی چې دا منسوخ نه دی دې کې دغه مسله نه ده دې کې دا مسله ده چې کم خلک کمزوري دي لکه مسافر په سفر کې نشي نیوي یا بیمار دي یا عمر دومره ډیر شوی دی چې روجي وته ګرانی دي نو دې خلکو مبارک دا خبره ده چې کوم خلکو ته روجي نیو ګران دي د کمزورتیا د لاسه طاقت پکې نشتی نغود دی وی روجي په بدله کې یو مسکین لا خوراک ورکړي. نو دې کې دا مسله رااله چې اوس یو بوډا دی یا بوډۍ ده او عمر زیات ته روجي نشي نیوي روجي چونی شي کړي په چکر راځي بهوشکی دردونه پی راځي روجي دغه لپاره نقصان دی ده نو دې بسجل کوي د یو ورځ په بدله کې د یو مسکین لا خوراک ورکړي. فمن تطوع خيرا فهو خير له نو چې په خوخي سره یو نیک کار کو نو دا ډیر غوړه ده د غد پر یعنی کله معذور خلک د روجي وم نشي نه دغه بوله به ډیر غوړي خو کو نه نشي نو خیر دی یو مسکین له خوراک ورکي. او کله دا خلکو د پاره شي کومه د خبر منسوخ شوی د اختیار د وخت مسله ده نو الله وی چې روجه نه نیوسته سو اختیار دی خو که څوک روجه ونیسي نو دا سره د غوړه ده. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون او چې روجه ونیسي دا ډیره غوړه ده ستاسو لپاره که چېرته تاسو پوهیږئ.